امریکې کې تاوتریخوالی د دواړو له خوا منع دی. ښځه نسي کولی میړه سره تاوتریخوالی وکړي، میړه نسي کولی له خپلې ښځې سره تاوتریخوالی وکړي. دواړه په مساویانه ډول د قانون مقابل کې مسؤلیت لري او د قانون په اساس باندې مؤاخذه کیږي او جزا ورکول کیږي. نو میړه او ښځه باید په احترام سره، په مینې سره یو بل سره برخورد وکړي، یو بل سره مینه او محبت وکړي او یو بل احترام وکړي. تاوتریخوالی هم لفظي دی دوستانو او هم فزیکی دی. لفظي تاوتریخوالی هغه دی چې یو بل ته ښکنځل وکړي، یو بل ته بدې خبرې وکړي، دته لفظي تاوتریخوالی وایي. او فزیکي تاوتریخوالی هغه دی چې یو بل ووهي، په یو بل باندې وار وکړي او یو بل په بدن کې داغونه پیدا سي او